السلام علیکم دوستانو، زه یم سلام او تاسو ګورئ سلام فارمیسي چینل. دوستانو، نن دغه ویډیو کښې خبره کوو د کریمافین شربت باره کښې. دوستانو، تاسو کریمافین شربت پر سکرین وینئ. دا د چشت لپاره او څنګه استعمالیږي او کومې فایدې یې دي. دوستانو، که پوره معلومات کول غواړئ نو ویډیو تر اخره وګورئ، او که نوي دوستان یاست نو سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو، کریمافین شربت زما سره موجود دی. دا د ملټي نیشنل کمپنۍ یعنې د اورجنل کمپنۍ شربت دی. دوستانو، دا په هر میډیکل سټور کښې په اسانۍ سره پیدا کیږي. د دې شربت فایدې دا دي دوستانو، که مو قبضیت ډیر وي، د قبضیت له وجې درد وي، هضمیه مې سمه نه وي، نو کریمافین شربت استعمال کړئ. 2 کاچوغې سهار، 2 غرمه، 2 ماخستن. انشاءالله دوستانو، کریمافین شربت یو څو ورځې استعمال کړئ، قبضیت به مو ختم سي، هضمیه به مو سمه سي، د نس درد، جلن ټوله به ختم سي. له ټولو دوستانو څخه درخواست دی چې سلام فارمیسي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ، او که کومه پوښتنه لرئ نو لاندې کمنټ راته وکړئ.